د استانبول په نړیوال نندارتون کې به د لومړي ځل لپاره د افغانستان تولیدي توکي هم نندارې ته وړاندې شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلین وایي په دې نندارتون کې چې ټاکل شوی د 2024 زیږدیز کال د نوامبر له 28 تر 30 د ترکیې په استانبول ښار کې جوړ شي، په لومړي ځل د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت مشرتابه او د هیواد خصوصي سکتور ته د ګډون او نندارې ته د خپلو محصولاتو او تولیداتو د وړاندې کولو لپاره رسمي بلنه ورکړل شوې ده. این نمایشگاه که قرار است از تاریخ 27 الی 30 نوامبر سال 2024 مطابق 6 الی 9 قوس 1403 در شهر استانبول کشور ترکیه برگزار گردد، برای نخستین بار از مقام رهبری وزارت صنعت و تجارت امارات اسلامی افغانستان و اعضای سکتور خصوصی کشور جهت اشتراک و به نمایش گذاشتن محصولات و تولیدات رسما دعوت شده است. صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په مشرۍ د سکتوري خونو د استازو او د غالیو تولیدونکو او صادروونکو اتحادیې د استازو په ګډون په جوړه شوې غونډه کې په استانبول ښار کې جوړیدونکي 2024 حلال نړیوال نندارتون کې د افغانستان پر ګډون او له افغانستان څخه په دې نندارتون کې ګډونوالو ته په پام کې نیول شوې اسانتیاوې وارزول شوې. جلسه که تحت رهبری محترم الحاج نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت امارات اسلامی افغانستان با حضور نمایندگان محترم اتاقهای سکتوری و اتحادیه مولدین و صادرکنندگان قالین برگزار گردید، پیرامون اشتراک افغانستان در نمایشگاه بین المللی حلال استانبول 2024 و ارائه سهولت برای اشتراک کنندگان از افغانستان بحث صورت گرفت. د استانبول نندارتون د اسلامي نړۍ په کچه یو له سترو نندارتونونو څخه دی او د ټولې نړۍ په کچه دریم لوی نندارتون دی چې تیر کال په استانبول کې په دغه نندارتون کې د نړۍ له 125 هیوادونو څخه د سوداګرۍ د 80 وزیرانو په ګډون سوداګرو، صنعتکارانو او پانګوالو ګډون کړی و. نمایشگاه حلال استانبول یکی از بزرگترین نمایشگاه‌ها در جهان اسلام و سومین نمایشگاه بزرگ در دنیا میباشد که در سال گذشته در نمایشگاه شهر استانبول از 125 کشور با شمول 60 وزرای تجارت کشورها، تاجران، صنعتکاران و سرمایه‌گذاران حضور داشتند. د یادونې وړ ده چې د دې نندارتون په څنډه کې سوداګریز کانفرانسونه، د سوداګریز تواصل یا راکړې ورکړې ناستې او نور اقتصادي پروګرامونه هم جوړیږي.